ډېر غټ شکریه درکوم چې ما داسې جنازه کې شرکت وکړو. ټولو مینهوالو پښتنو خویندو وروڼو ادیبانو شاعرانو لیکوالانو قوم پرستو د خاورې ټولو خلکو چې موږ سره د بابا په غم کې شریک شول او په هغې کې موږ سره مرسته وکړه، موږ یې دلاسه راکړه. په جنازه باندې چې کومو پښتنو لیکوالو دانشورانو خصوصا سردار یوسفزی، فیض الوهاب فیض، عبدالرؤف زاهد، صدیق باچا او نورو پښتنو قام پرستو ته د هغوی د تنګ نه شکریه ادا کوم چې په ډېر لنډ تنګ وخت کې راغلل او د هغوی جنازه او هغوی تدفین کې یې شرکت وکړلو.